سلامونه درنو دوستانو، زه انجینر اسلام الدین ایوبي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د سیول 3D درس ادامه لري. د تیر درسونو په ادامې سره نن بیا راځو مونږ غواړو چې څنګه کولی شو سیول 3D پوینټونه اډ کړو او د هغې سیټینګ وکړو. دا زموږ چې اوس زوړ ټاپک و یا تیر درس ټاپک و. نن غواړو چې سیول 3D یا د سیول 3D ته د ټي اس یا توپو پوینټونه اډ کړو او د هغې بعض سیټینګ وکړو او ریپورټ او د پوینټونو چې د ټیبلونه مونږه پیدا کړو. راځم سیل 3D اوپن کوم. د هر څه له مخه زه اول د دې سیټینګ کوم. تېره ورځ مونږ دا سیټینګ کړی و. ایډیټ ډرایوینګ سیټینګ ته راځم. یونټ ان زون میټر انتخابوم. زه افغانستان انتخابوم او دا اوکې کوم. پلین اوکې. ښه سیټینګ ما وکړې. راځم بیرته پروسپیکټیو ته او پوینټ دلته کریش دا دې لارې هم راوښته کریشت پوینټ او دا کولی شو. دلته هم پوینټ شته، موږ سره دې لارې کولی شو پوینټ راځي او دلته هم پوینټ راورستی شو د شو مینی بار او دلته یو موږ سره مینیو دی د پوینټ په نام. دا دې لارې هم کولی شو. راځم دا د پوینټ کمانډ وایم امپورټنټ پوینټ دا پلس علامه. راځم یو خپل د ټوپو ډیټا ورته ښایم. زه 5 کیلومتر روډ دی ما سره، دا ورته اډ کوم. ګورئ درنو دوستانو، دلته چې دی ټیک مارک ولګېدو موږ سره په دغه ساحه کې. دغه ایریا کې ما سره دلته ټیک مار لګېدلی یا چیک. کله چې دا چیک موجود و نو بیا چې دی موږ سره سیول 3D ته د ټي اس پوینټونه اډ شوي دي په صحیح طریقې سره. ځینې وخت داسې هم کېږي یعنې ایرر موږ ته ورکوي. یعنې زه دا پاکوم. راځم دا بیرته راځم سیول 3D دا زه د اکسل فایل اوپن کوم. کله چې ما سره فایل اوپن وي هم سیول 3D دا پوینټونه چې دی نه اوپن کوي. نو راځم ګورم چې اکسل فایل زه اول اوپن کړم. دا ما فایل اوپن کړی. زه دا مینیمایز کوم او راځم سیول 3D ته ورته وایم چې پوینټونه کریټ اډ او پلس علامه لوکیشن د ټي اس پوینټونو 5 کیلومتر روډز اوپن. ګوره دلته موږ ته علامه کراس ولګېده، یعنې دا موږ سره نه دی اډ شوي. نو په لحاظ راځم اکسل فایل زه کلوز کوم. بیرته کراس ډیسکټاپ فایل 5 کیلومتر روډز دی اوپن. نو دا موږ سره چیک مار ولګېدو. ښه موږ پوینټونه داسې ترتیب کړي وو چې اول موږ سره پوینټ نمبر و، بیا ایستینګ و، نارتینګ و او بیا موږ سره د الیویشن او بیا ډسکریپشن و. راځم دلته سپیسیفای پوینټ فایل پرمټ موږ سره پوینټ نمبر ایستینګ نارتینګ او زه دا تاسو ته شو کوم نږدې موږ سره دا ده چې پوینټ نمبر او ایستینګ نارتینګ زیټ موږ سره دا الیویشن او همدارنګه ډي ډسکریپشن دا موږ سره دا سلیکټ سپیسیفای پوینټ فایل فارمټ او دلته ورته وي اډ پوینټ ګروپ. پوینټ ګروپ کې دا ما سره 5 کیلومتر روډ دی. 5 کیلومتر روډ اوکې او دا به اوکې کم، دا به کلوز کم. پوینټونه خو دلته موږ ته رانغله، یعنې کولی شو زیټ انټر کو او ای انټر کو د ټکټ په شان، یا د دې لارې هم کولی شو ورته ووایو چې زوم ټو یا زیټ انټر ای انټر. زیټ انټر ای انټر. دا ما سره روډ راغی. دا ما سره روډ راغی. دلته ګورو چې دا پوینټونه ډېر داسې منظم نه دي، یعنې ډېر یو بل کې نغښتي دي. دا راځو سکیل ورته لږ کمو چې
چې دا پوینټونه موږ په ښه طریقې سره وګورو. انشاءالله دا دی، دا موږ پوینټونه سیول 3D ته اډ کړه. اوس خو موږ سیول 3D ته دا پوینټونه اډ کړه. راځو د دې یو ریپورټ وباسو او د دې ټیبلونه وباسو. لومړی راځم د دې یو څو ټیبلونه وباسم. راځم انوټیټ ته بیا ورته وایم اډ ټیبل. اډ ټیبل د څه شي لپاره؟ د پوینټ لپاره. اډ پوینټ ټیبل د پوینټ نمبر ایستینګ دا فارمیټ موږ سره دا ورته وایم چې 5 کیلومتر روډ دی ما سره دا راغی. یا داسې هم کولی شو چې دا نو پوینټس دغه له لارې کولی شو دا سلیکټ کوم او ورته وایم چې مثال سپلیټ ټیبل مکزیمم رو پر ټیبل 25 یا مکزیمم ټیبل پر سټیک یا 5. ښه دلته وایي چې ټایل ټابلیټ اکروس دی پکار دی یا ډاون دی پکار دی. زه ورته وایم چې ډاون یا داسې لاندې راوله پر مثال کالم په شان ډاون کا اکروس یې داسې اول. او دلته بیهیور یې څنګه دی؟ سټیټیک دی پکار دی ډاینامیک. سټیټیک مطلب دا چې ثابت وي او ډاینامیک چې چینجیبل وي چې ته کولی شي دې کې چینجیبل راولې. او اپسیټ څونه اپسیټ پکار دی چې د یو او د بل ټیبل ترمنځ اپسیټ وي 100 والا. دا به اوکې کم. اوس ما ته وایي چې لوکیشن انتخاب کا. دا لوکیشن او دا ټیبلونه کله چې موږ نه یو څوک وغواړي چې ټیبلونه موږ ته د ستاسو د سروې ډیټا په هکله راکړه نو دا کولی شو په اسانۍ ټیبلونه موږ لاسته راوړو. دا موږ سره ټیبلونه. اوس څنګه کولی شو ریپورټ جوړ کړو د دې پوینټونو نه؟ راځم دلته ټول باکس ته راځم او ریپورټ ان منیجر پلس علامه دلته راځم پوینټ ته دلته پوینټ لیست. اوکې ډیسکټاپ باندې دا سیول ریپورټ ډاکومنټ کوم فارمیټ کې غواړي؟ ورډ کې غواړي، پی ډي اف کې غواړي، ټیکسټ کې. زه ورته وایم په دا ماته په ورډ کې راکړه. یعنې که ورډ کې موږ راوړو کولی شو چې پکې تغییرات راولو بیا کولی شي پی ډي اف ته هم چینج کړي. ډیسکټاپ باندې صف کا لږ لوډ کوي. هغې نه بعد موږ ته دا یو ریپورټ آماده کوي په ورډ کې. یعنې دا و موږ سره ریپورټ. کمپنی نوم څه دی؟ کمپنی نوم به ورته دلته ولیکئ. کوم سټریټ دی، نمبر یې سټي سټیټ دی او دلته به ورته کلینټ دی، کوم کلینټ کمپنی دا پروجیکټ دی او کولی شي دې کې ایډیټ وکړئ په اسانۍ سره. دا ایکسټرا دا به ترې نه کولی شئ وران هم کوي DWG یا پروا نه کوي. ټوټل دا و موږ سره ریپورټ چې څنګه کولی شو ریپورټ راوړو. راځم سیول 3D ته. ښه دوستانو دا و نننۍ ورځ موضوع چې څنګه کولی شو پوینټونه اډ کړو او د هغې ټیبلونه لاسته راوړو او د هغې ریپورټ. تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم تاسو په لوی لاس